بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه سید جمال الدین، تاسو ګورئ ایچ ایچ افیکټ چینل. په دې لیکچر کې موږ ان شاء الله د کمپلیکس انډیکیټر څلورم پارت ته ځو. همدا رقم په دې کې ان شاء الله موږ وایو د والیوم او د پیوټ پوینټ کمپلیکس strategy وایو چې تاسو د والیوم او د پیوټ پوینټ strategy په مطابق سره چې دوه انډیکیټر یو ځای کې څنګه تاسو کار اغستئ شئ او څنګه پروفیټیبل ټریډونه اغستئ شئ، بای سیل څنګه اغستئ شئ او همدا شان دی بس سکیلپینګ یا سوینګ ټریډینګ کې یا آپشن ټریډینګ کې وګد یا وړو کې ټریډینګ کې تاسو څنګه پروفیټیبل ځان کولای شئ. راځي خپل لیکچر سٹارټ کو. خادل ترازو ګوره موږ اول انډیکیټر ترازو دا tradingview.com د انډیکیټر ترازو انډیکیټر کې اول لیکو چې پیوټ پوینټ پیوټ پوینټ مو لیکو. دا پیوټ پوینټ سټانډرډ صحیح شکل ډیر د کولاویږي. پیوټ پوینټ سټانډرډ به کلیک کوئ، څنګه چې کلیک کوئ شاته به زیډ خطونه اپلای شي. موږ سره اپلای سیټینګ کړی دی، دلته راځو ډایرکټ اپلای وو. صحیح شو، دا م اپلای کې. اوس پیوټ پوینټ باندې خو ان شاء الله تل لیکچرو کې موږ پیوټ پوینټ انډیکیټر خپل خاص ویلو په غیبه کې مستقل غږیدلی او چې نه لیدلی هغه دی تل لیکچرونو پلی لیست انډیکیټر پلی لیست دی وګورئ. په هغه کې ان شاء الله ټول انډیکیټر باره کې ځانګړي غږیدلی شي. تاسو پیوټ پوینټ څه مطلب ورکوي. پیوټ بدل د سویم چې پی مطلب پیوټ پوینټ سره مین پوینټ دی، مین لیول دی او همدا شان د اس سپورټ پوینټ دی تر 5 پورې. اس سپورټ پوینټونه 5 پورې وي او دا ګوره 5 پورې دي. صحیح شو، ګوره اس 5 پورې او همدا رقم چې کوم دی پی نه به بره راځي نو ګوره پی نه بره چې دی آر لیول دی او آر هم 5 پورې دی. آر 1 3 2 5 4 5 پورې دی، ګوره 5 پورې دا چې دی دا ریزिस्टेंस لیول دی. اس مطلب سپورټ او ار مطلب ریزिस्टेंस. ان شاء الله سپورټ او ریزिस्टेंस په مطلب ان شاء الله پوهیږئ. صحیح شو. بل انډیکیټر موږ سره چې دی، بل انډیکیټر موږ سره والیوم دی، وی او ال یو ام ای. والیوم ولیکئ، همدا شان سمپل والیوم چې لیکل شوی دی باندې کې دی باندې کلیک کړئ. څنګه چې کلیک کړئ لاندې بل د باکسونو کولاو شي. موږ سره تاسو سره موږ اپلای کوو ډایرکټ. دا دی اپلای شو، دا موږ اپلای کوو. اوس راځو سیټینګ ته. ګوره سیټینګ چې دا سیټینګ دی، سیټینګ ته راشو. سیټینګ کې تاسو دیز کې مې ال لینث ولیکئ 12. دا مخکې ایډرس ډیفالت چې دی دا اپ ډاون نه کله لس کله نه کله ته کله شل وي، خو تاسو دلته دا دلته 12 ولیکئ. صحیح شو، دا د موږ سټریټیجي ده. 12 ولیکئ. سټایل تاسو رنګ کم چینجوي را چینجوي هم سیده کله کله دغه والیوم کې چې دی دغه لین نه وي، دا مینس کوم لین چې نه وي دا ګوره د اکثره دغه دا ټیک مارک ایستوي. نو دا چې نه وي تاسو بل راشئ د سټایل ګوره والیوم سیټینګ در سیټینګ کې سټایل کلیک او سټایل کې والیوم دا ام مووینګ ایوریثینګ کلیک کوئ. تاسو رنګ هم چینجوي شي خپل خو هم دا ماته پر نور ضرور نه سیټینګ کې کوتي وای. خو بل خبر دی کې دام د کله کله تاسو مووینګ ایوریج اپلای کوئ. دې ځکه تاسو کله راشئ یا تاسو tradingview.com کې کوم بل پلیټ فارم کې اپلای کوئ، کله کله دغه باکسونه نه دا باکسونه په ځای لاینز وي. مثال لکه داسې لاین چې ګوره لکه دا لاین شو یا دا شانتي مثال هیستوګرام یا مطلب کراسینګ د ډاټ ډاټ وی سٹار غوندي وي او همدا شانتي ډیر نور باکسونه دغه ایریا غوندي لکه دا رقم. نو تاسو خیره رقم چې خوان درکو هغه سیده او یا خوان بس خاصم نه ګرځي. تاسو باید پیسو بس ټریډ پروفیټ پسې وګرځي مطلب باندې ځان پوي شي هغه شی وګورئ چې په مطلب باندې پوي شي. نو د موږ راځو موږ لپاره بهتر کوم دی کالمز ګل لیکل کالمز یا باکس دا کلیک وګوره باکس راغلی. نو د کله کله تاسو سیټینګ دیز کې مختلف شکل وي دیز والیوم کې نو تاسو دیز نه کالمز نه سیټ کولای شئ. صحیح شو. ها اوکې مو ول اپلای بشي سیټینګ اوکې کوي اپلای شي. ما سیټینګ اس اپلای کړی نو زه کینسل کوم. صحیح شو، اپلای شو. ها اوس اپلای شو. اوس د دې نه پس سټریټیجي څه ده؟ سټریټیجي دا ده چې کله اول خو تاسو چې دا ګورئ، اول به تاسو ګورئ دغه لینونه چې کوم دي موږ سره کوم چې مثال پیوټ پوینټس لاینز دي، سپورټ لاین شو، ریزिस्टेंस لاین شو یا خپل مین پیوټ پوینټ لاین دی. کله چې دې په سر مارکیټ ټچ وکړي مطلب سپورټ ریزिस्टेंस چې موږ تل لیکچرو کې چې سپورټ ریزिस्टेंस نه کتلې نه پويږي هغه دې تل لیکچرونو ګوري چې پوي شي. کله چې مطلب سپورټ کولو مارکیټ سپورټ کولو نو سپورټ پوینټ نه پسته به تاسو راځي خپل د والیوم ګورئ چې والیوم د دې کم چې دا ام ای موږ سره د ام ای 17 دا شین خش تاسو ګورئ د خط په سر باندې چوي د خط په سر باندې دغه رقم کراسینګ کړي لکه دا ګوره د خط په سر دی، ګوره دا رقم دا د خط په سر دی، دا د خط په سر دی، ګوره د شین خط په سر باندې دا مارکیټ موو کړي لکه دا شو. نو دا ګوره دا چې د دې شین خط په سر ګوره د دې شین خط په سر چکیږي مارکیټ بره موو کوي بره کراس کوي. دا شو، دا ګوره ټول مارکیټ په سر د مووینګ ایوریج په سر باندې کراس کوي. نو دې ځکه دې سره باید څنګه چې دام دیم کراس کړو او دلته یا سپورټ یا ریزिस्टेंस لیول وي نو تاسو به الټا ټریډ کوئ. کچې دلته سپورټ ریزिस्टेंस وي او دلته والیوم نه وي زیاته
یعنی مطلب د دې مووینګ ایوریج کراس کړی نه وي نو بیا د ټریډ مکوئ. صحیح شو. لکه مثال اوس راځو اگزامپل به اوس ډېر وګورو. خو اوس دلته راځو اوس یو اگزامپل هم ته مخامخ دلته پروت دی. دلته تاسو ګورئ دا اوس کم لیول ریزिस्टेंस کړي کینډل وګوره مثال شوټینګ سٹار کینډل دی سیګنل ور کړي سیل لپاره موږ ته ټریډ آماده دی. اوس والیوم ګوره په دې کې چې موږ والیوم کو ګورو بالکل دې ته مخامخ ګورو والیوم نشته دومره ګوره نه دی د خط نه دومره بار نه راغلی خو چې لک صبر ورته وکړو دغه ځکه به دلته راولم کله صبر موږ ورته وکړو دې کې تاسو ګورئ دا والیوم زیات شوی دی بالکل په دې پوینټ کې والیوم زیات شوی کوم پوینټ کې په دې کې زبر دې خط کې یو دا خط راوالم چې تاسو ته ښکاره شي ګوره په دې کې والیوم زیات شوی صحیح شو دا ګوره په دې کې والیوم چې اوس دلته ګوره د ټریډ د سټریټجی په مطابق چې موږ کینډل کې کوم سټریټجی ویلو هغه په مطابق هم دلته موږ سره سیل جوړ دی د دې مووینګ د والیوم په حساب سره سیل دی دا ریزिस्टेंस لیول هم دی نو سیل دی نو خو یو غټ کنفرمیشن دلته موږ خو په آرامه خو غټ ټریډ لګوي شو خو په دې کې په دې کې ټریډ لګو سټاپ لاس د دې کبر ورکوي شو لا خدای کني دا غلطه نارمل سټاپ لاس ورکو ټیک پروفیټ ورکو یو پر دو ته چې دلته دی هم سره دا ټیک پروفیټ یو پر سکم سره چند یا درې نیم چند موږ د ټیک پروفیټ راکوي شو موږ یو پر دوالو او مارکیټ نه وځو په دې کې ټیک پروفیټ موږ د کم ذکر راکې په دې پوینټ کې صحیح شو وګوره څومره کنفرمیشن موږ تل تراکې نو دومره غټ کنفرمیشن چې موږ تراکې نو بس ته دومره کنفرمیشن ستا بس ته کم یو نیم ټریډ کې لاس دی خو لاس ته خو په مارکیټ د ګټو تاوان لري خو چې دومره کنفرمیشن ته تصور وکړي پیشنټ ځان کې وساتي اتمن ته ګټه کې صحیح ده ان شاء الله. خو دلته راځو په دې پوینټ کې دلته اوس وګورئ په دې کې مارکیټ سایډ وې راغله ول د والیوم لږ زیات شوی دي چې چاوړو کې ټریډ کړي واپس لاس نه شي چې سټاپ لاس دلته ور کړي خو به پاس پروفیټ ته تله خو دا ګور مارکیټ سایډ وې راغله دې کې اوس والیوم ډیر زیات شوی ګورل تاسو ګورئ په دې کې موږ سره ګور ټریډ پوزیشن ګور والیوم کم ګورل د موږ سره ټریډ دې کې نه دی جوړ شو چاغل د ټریډ مثال کو پوزیشن جوړ دی والا ټریډ وکما او ټریډ نه دی جوړ ځکه چې والیوم کم دی والیوم چې کم دی موږ ټریډ نه دی کړ ټریډ هم نه دی کړی خو بخي دا غرض کنه موږ وتیو نو والیوم موږ ته دومره فائدہ کوي موږ ته اشاره کوي چې د قسمونو ته اشاره کوي دلته نه ټریډ مکو چې خو دوه ځینې کې پوزیشن د سیټ شو کارا شو سیګنل اشاره درکړه بیا ټریډ کې وای کا حدیث کې وګوره بدیث کې وګوره یو سیګنل دی موږ سره دا وګوره ټویزر باټم کینډلز جوړ شوی دي چې موږ سره دا د اشاره د بای ټریډ پوزیشن دی بالکل د مخامخ په دې کې موږ سره ټریډ لګول زیاده بالکل دلته نو دې کې څور کو په دې کې موږ سم ټریډ لګو نو دلته موږ ته اشاره شو په دې کې اشاره شو یا په دې کینډل کې ټریډ کا سوق لګي نو خو پارامه لګوي شي بای ټریډ لګو یا په دې کې کدي څنګه نه لګوي چې دا والیوم نه پورا نو بهتره ده ځکه چې خراجي او موږ ټریډ چې لګو په دې پوینټ کې دلته موږ مثال دا کینډل ډیر تیز راغلی مثال موږ ټریډ ولګو دې کې موږ لګو او خپل سټاپ لاس موږ ورکه دې کې لاندې ټیک پروفیټ یو پر دوه موږ وخت اغسته خو کچېره موږ ټیک پروفیټ هم دلته کښ کو سمره پروفیټ راکوي شو نو ګره یو پر وچند پروفیټ راکوي شو خو موږ وایو چې نه یو پر دوه بس ته مارکیټ نه اوس یو پر دوه کوم ځای پورې دی یو پر دوه دې پورې موږ دا ټیک پروفیټ راکوي او مارکیټ نه وته ګره یو پروفیټ دلته شو نو دا بهترین پروفیټونه دي صحیح شو ګوره بریک آوټ باندې اشاره نه درکړل تم ټریډ نه درکړل ګوره مارکیټ دا شوی ګوره دا بریک آوټ شوی د ریزिस्टेंस لیول نه بریک آوټ شوی بریک آوټ په حساب دلته موږ ته اشاره نه درکړل ټریډ نه کولی دی کمبینیشن اف د ډبل انډیکیټر نه چې اشاره نه درکړل دواړه ځای اشاره نه درکړل نو موږ ټریډ نه کوو صحیح شو ښه دلته وګورئ په دې کې موږ سره وګورئ څومره غټ کینډل جوړ شي په دې کې موږ په آرامه چې د ټریډ لګولای شو په دې کې مثال ټریډ لګو سټاپ لاس دلته ورکو ټیک پروفیټ یو پر دور کو مارکیټ نه وځو یو پر دور کې مارکیټ نه وته یو پر دو پروفیټ هم واغستو دا رقم دلته وګورئ والیوم زیات دی دلته تاسو چیک کولای شئ ټریډ پلیس کولای شئ په دې پوینټ کې حدیث کې مطلب کډاره کوم څوک ټریډ کې خنه راځي هو کډاره کې ټریډ کوي عام صحیح راځي خو خبره نه ده ځکه چې اکثریت دا اوس ګولته مثال کې دیس کې موږ ډایرکټ ټریډ لګول پروفیټ مثال رام کې دا د پروفیټ رام کې خو په دې یو کینډل کې پروفیټ راکې بالکل پم دی یو ځکه په شارټ ځکه خو دا خبره نه دا ګوره یو کینډل کې پروفیټ راکې واپس مارکیټ دیس کې لاندې راغله به براتله نو دا احتیاط په دیس کې کوشش کوئ د سې کې ډایرکټ ټریډ نه لګوي خو کنفرمیشن نو زه ګول دی یو کینډل هم بر نه کلوز شوی شي نو دیس کې ګوره بیا دوجی جوړ شي بیلانس ته اشاره راکړي نو دیس کې ګوره بیل د والیوم کم شوی نو دا موږ ټریډ
نه کوو. ټریډ چې د کوو چې کله ولیوم مطابق د مارکیټ سی روان یم هغه ځکه ټریډ کوو. ودلته ګوره ښه اوس تاسو ګوره دې ځکه مثال کدی ځکه تاسو مخ شئ مارکیټ ګوره لاندې روانو ريزسټنس یې کړو لاندې روانو صحیح شو لاندې مارکیټ روان دی ګوره والیوم زیات شوی بالکل دیز کې والیوم زیات شوی نو که دیز کې تاسو سیل لګوئ لږ ګوډ کې غوندې پروا نه کوي خو کوشش کوئ چې فکس د سپورټ ريزسټنس پوینټو سره یو ځای د والیوم په کراس باندې بیا ټریډ وکړئ نو بهتر راځي هلته صحیح ده انشاءالله. ښه او دلته راځو دیز کې ګورو اوس دې کې ګوره دې بریک آوټ سره موږ سره والیوم نه دی زیات شوی چې نه زیات شوی ټریډ نه کوو. دلته وګوره په دیز کې موږ سره والیوم چې شوی زیات شوی ريزسټنس لیول دی بالکل والیوم زیات شوی نو موږ دلته ښه په ارامه چیک کوو سیل ټریډ په دیز کې لګولی شو سټاپ لاس دلته های کې ورکوو دیز کې به ورکوو ډېر های راځي هغه دکه چې موږ سره دا خو ډیمو دی یا مطلب موږ هغه صرف باکسونه جوړو یا خپل امیجینیشن غوندې کوو چې موږ وایو دلته موږ ټریډ ولګوو دومره پرافیټ اخیستی شو خو تاسو کله چې ریل اکاونټ وي نو تاسو دومره غټ زړه نشئ کولی چې غټ لاس ورکوئ مثال 50 $50 یا چې غټ اکاونټ وي $50 $200 څوک لاس دلته اکثریت څوک نشي ورکولی لکه مثال دلته زه لاس کېدم دا یو غټ لاس دی دې خاطر کوشش کوئ یو نارمل لاس ږدئ خو هغه نارمل لاس هم داسې لاس مه ږدئ چې بیخي د خپل سټاپ لاس دومره رانږدې کړئ دومره هم نه لږ ذره چې وړاندې چې ږدئ خو داسې دومره هم نه چې تاسو بیخي په یو ټریډ کې ټول اکاونټ ختم کړئ نو لږ ذره نارمل سټاپ لاس ږدئ صحیح شو. ښه دلته تاسو ګورئ اگزامپل یې بیخي زیاتې دي ګوره تاسو ګورئ په دې کې په دې کې موږ سره والیوم زیات شوی ګوره ښه ريزسټنس پوینټ دی مارکیټ مثلا ته بره تللی دلته ريزسټنس دی ټیزر ټاپ کینډل جوړ شوي دي دا ګوره موږ سره یو سیل اشاره ده سیل اشاره دلته ده په دې کینډل کې موږ یا په دې کینډل کې موږ سیل لګوو سټاپ لاس دلته های کې ورکوو او ټیک پروفیټ یو پر دوه ورکوو مارکیټ نه وځو یو پر دوه موږ ته چېرته دی یو پر دوه موږ ته ډېر وړاندې هیټ کړی په دې کې صحیح شو نو که لږ ذره سټاپ لاس سیټ کړو ایجسټ کړو نو یو پر دوه موږ ټارګیټ په دې کې دیز کې اخیستی په دې پوینټ کې صحیح شو نو دا رقم تاسو خپل سټاپ لاس اجست کوئ خیر لکه دلته که چا سټاپ لاس غلط ایښودل شوی می نو سټاپ لاس کې هیټ شوی می نمبر 1 کې او که چا کني عام طور سره سټاپ لاس کې لږ موږ بره دا څنګه چې موږ یې خدین هم دغه رقم باید تاسو کې دی دا یو نارمل صحیح ځای دی ور ريزسټنس لیول لږ بره موږ سټاپ لاس یې نو دلته ګوره مارکیټ واپس راغلی خو واپس ګټې ته هم تللی نو دلته تاسو ګوره یو ښه پوزیشن تاسو ته جوړ شوي دی صحیح شو دا ګوره والیوم مارکیټ لاندې راغلی والیوم زیات شوی تاسو بل سیل هم دیز پر لګولی شو نو دلته په ارامه سره تاسو خپل ټریډونه سیټ کولی شو دلته راځو مثال اوس دلته وګورئ په دې کې والیوم موږ سره زیات دی ريزسټنس لیول دی ګوره ريزسټنس لیول دی چې موږ ښه په ارامه په دې کې سیل لګولی شو په دې یا په دې کې سیل هم لګوو په دې کې هم مارکیټ نه لږ بره سټاپ لاس ورکوو ټیک پروفیټ یو پر دوه مارکیټ نه اړو مارکیټ نه وځو یو پر دوه ټیک پروفیټ کوم ځای کې راکوي بالکل په دې کې موږ سره یو پر دوه ټیک پروفیټ راکوي او مارکیټ نه وځو صحیح شو دا ګوره څومره شارټس کې موږ ته پروفیټ راکوي صحیح ده نو دا رقم تاسو بار بار ځان سره بیک ټیسټینګ وکړئ پریکټیس وکړئ او د والیوم او د پیوټ پوینټ مطلب دا شو تاسو چې استفاده کوئ پیوټ پوینټ اصل کې انډیکیټر دی پیوټ پوینټ انډیکیټر کوم انډیکیټر دی کوم شی کومک تاسو سره کوي د سپورټ ريزسټنس کې یعنی سپورټ ريزسټنس په لازم استعمال مطلب دا غږی کې تاسو څنګه ښکاری مثال دا موږ سره یو سپورټ لیول دی د پیوټ پوینټ خو یو انډیکیټر د دومره کوي تاسو اکوريسي د های اکوريسي سره سپورټ ريزسټنس نه درکې نو ته باید خپل هم سپورټ ريزسټنس ډرا کړې نو دیز کې وګوره سپورټ ريزسټنس تا ډرا کړي نو دیز کې خپل سپورټ ريزسټنس کې نستات شه دی اوس ګوره دا بریک اوټ کړي دلته والیوم زیات دی په دیز کې متا ته بای جوړ شوی ها په دیز کې دا وګوره بیا واپس ریټیسټ کړي ستاسو سپورټ ريزسټنس سره سپورټ پوینټ تا جوړ کړي ور دي سره بالکل مخامخ ته وګوره پیوټ پوینټ ټریډ نه درکړي خو ستا خپل سپورټ شه دی تا ته ټریډ درکړي دیز کې بای د لګوي شو نو دا رقم تاسو خپل سپورټ ريزسټنس هم بیک ټیسټینګ وکړئ زده کوي چاته زده نه سپورټ ريزسټنس تھیوري ټیکچر زموږ دی وګوري هغه موږ بیسیک لیول ایڈوانس لیول سپورټ ريزسټنس باندې غږیدل ما هغه سره وګورئ ان شاء الله پغه به پوه شئ بیا سره پوښتنه پیدا کړه کومه پوښتنه وا کمنټ باکس کې پوښتنه وکړئ یا کمنټ باکس کې پوښتنه سره غټاو کمنټ باکس کې ما نمبر مانو غواړئ کوشش کوم چې تاسو خپل نمبر پرووایډ کم درې کم او زما واتس اپ نمبر ته ماته میسج وکړئ رابطه وکړئ ان شاء الله کوشش کوم چې پغه باندې هر موضوع چې حل توغږي او تاسو مشکل زر ته زر په اسانۍ سره حل شي
او بیا هم کله د مشکل حل نشو نو به ان شاء الله بیا به مستقله ویډیو د تاسو هر پوښتنه چې ډیره اوږده یا مطلب یو بیل موضوع تشریح به ضرور ده نو بیا ان شاء الله زه باغې باندې یو بیل لیکچر او بیا ویډیو بیا تاسو لپاره جوړه کوم ان شاء الله سیدا بیا هم کوم پوښتنه ازادانه تاسو کولای شئ تر بل ویډیو په پاک الله سوارم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته